أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة رکوع نمبر 14 آیت نمبر 113 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. الله رب العزت په دغه آیتونو کې د یهودو تذکره کوي او یهودو سره د نصاراو تذکره هم کوي. حضرت موسی علیه السلام ته الله رب العزت تورات ورکړو، خو په تورات کې د عیسی علیه السلام تصدیق موجود و. په تورات کې دا لیکل شوي و چې عیسی علیه السلام به د الله پاک رښتونی پیغمبر وي، د الله زوی به نه وي. خو دې تورات کې لیکلو باوجوده یهودو به عیسی علیه السلام تکفیر کولو. یهودو به ویلو نعوذ بالله عیسی علیه السلام دا کافر ده. اندرنګې عیسی علیه السلام ته الله پاک انجیل ورکړو او انجیل کې دا خبره موجوده وه چې حضرت موسی علیه السلام دی الله پاک طرف نه صحیح پیغمبر ده. ایدی باوجود به یهودیانو د حضرت موسی علیه السلام تکذیب کولو، تکفیر به کولو، نعوذ بالله به چې دا موسی علیه السلام دی الله نبی نه ده. گویا د اهل کتاب دواړه فرقې د کفر او د ضد د واجنه خپلو ګناهونو کې غلطو خبرو کې مبتلا وو، ضد او عناد به کولو. نصاراو به موسی علیه السلام نه منلو، عیسیانو به د موسی علیه السلام تکذیب کولو، نصاراو یهودو به د عیسی علیه السلام تکذیب کولو. نه الله رب العزت دا آیتونه اوس نازل کو. وقالت یلو اليهود يهوديونو ليست سندي النصارى نصارى على شيء فإتس دين بندي. يهود بيقولوا چې د نصارى په یو دین نه دي. وقالت ويلو النصارى نصاراو ليست ندي اليهود يهوديونو على شيء په یو دین نه دي. يهوديونو بيقولوا چې نصاراو دین نشته، بی دین دي. نصاراو ویلو چې د یهودیانو دین نشته، بې دینه دي. وهم او حال دادا یتلونا چې یایي الکتاب کتاب کذالک درنګي، یعنی یهودیان خپل کتاب یایي او نصارا خپل کتاب یایي. کذالک درنګي قال الذين هلو اغو کسانو لا يعلمون سنپویدلو مثل قولهم پشون دی قول دی دوی. فالله بس الله رب العزت يحكم فیصله وکا بینهم، يحكم فیصله بکوي بینهم دوی په منځ کې، یعنی د یهودو نصاراو په مابین کې به الله فیصله کوي. کله؟ یوم القیامت په ورځ د قیامت کې، فیما څه په دې کې کانو وو فیه دوی یختلفون اختلاف، یعنی د یهودو نصاراو خپل منځو کې اختلاف وو. یهودو به نصارا نه منلو، نصاراو به یهود نه منلو. نه الله وفرمیلو چې دوی فیصله به زه قیامت پورې زه وکړم، چوک په حق او چوک په ناحق و. د اختلاف ویلو، دا اختلاف الله فرمایي چې زه به ختم کوم. ومن اظلم ممن منع، اوس الله رب العزت یوه بله خبره کوي چې دینه زیات بدبخته کوم سړی کیدای شي، دینه زیات غټ ظالم بل کوم کیدای شي چې عادي الله کور نه خلق منې کوي. مسجدونه دا دی الله کورونه دي. الله فرمایي وان المساجد لله، دا ټول مسجدونه دا دی الله دي. دینه ظالم بل چوک کیدای شي چې دی الله کور نه خلق منې کوي. مسجد کې څوک المنځه ته رسي دا ورته څه مه رسه، مسجد کې څوک تلاوت کوي دا ورته څه مه کوه. دینه ظالم بل هیڅوک نشي کېدلی، او هغه نه زیات ظالم چوک کیدای شي چې مسجدونه ړنګوي. یو خدا مطلب د مسجد رنګولو څه تعمیرات اعلان کی، دیوالونه اعلان کی. یو بل دا مطلب چې خلک قرآن تلاوت کوي، خلک مسجد ته لمانځه ته رسي
دو وتی چلمنځه ته مارسه دا داسې لکه دو جمو ته رنګوي دا داسې لکه د الله کور رنګوي نه الله اوس دا خبره کوي چې دینه غاټ ظالم هیڅوک نشته چې مسجد نه خلک منې کوي ومن چوک ته اظلم ډیر غاټ ظالم ممن د هغه چانه منع څه منې کوي مساجد الله دی الله کورنا ان دا خبره یذکر چې یاد کړل شي فيها په دې مسجد کې اسمه نما دی الله ځکه مسجد کې دی الله تعالی ذکر کیږي مسجد کې دی الله حکمونه پوره کیږي وسعا او کوشش کوي فی خرابها د مسجد پړنګولو کې دا کوشش کوي چې دی الله کور نعوذ بالله ړانګ شي اولئک دا خلق ما کانا ندا جایزه لهم ادوی د پاره ان يدخلوها سنشي داخل مسجد تا الا مگر خائفين يريدون کی دا داسې خبره وا اتم کول د هجرت باندې کله مکه فتح شوله د نبی علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړو چې آینده کول ته کعبه ته یو مشرک حج دی پاره نرسي مشرک په حج ته نرسي او بربند توفونو اجازت پانوي دا معاهده وکا ایو ټیم راسي اجازت ملو شو چې یو ټیم راسي به تاسو پوتې شي بیا به هغه نه بعد مشرک مسجد ته نر نوځي اولئک دا خلق ما کانا ند جایز لهم ادوی د پاره ان يدخلوها نشي داخل دوی مسجد ته الا خائفين مگر یریدون کی لهم فی الدنیا بس دو د پاره په دنیا کې خزي رسوایی ده زلالت تا ولهم فی الاخرت او په آخرت کې دوی د پاره عذاب عظیم لوی عذاب ده اوس الله رب العزت یو بل خبره کوي الله فرمایي چې تاسو کوم طرف ته مخ کوي اخ طرف ته به زميلويګا الله فرمایي کنه چې تاسو سره هر ځای کې موجود یم هر طرف نه تاسو ګوره نو کوم طرف ته مخ کو اخ طرف ته الله موجود ده اخ طرف ته الله مګوري ولله المشرق والمغرب ولله خاص دی الله دی پارا المشرق طرف ته مشرق ته والمغرب طرف ته مغرب ده فاينما تولوا بس کوم طرف ته تاسو مخ کوي فاينما بس کوم طرف ته تولوا تاسو وړه مخ کوي فثم وجه الله بس اخ طرف ته دی الله طرف ته فثم بس اخ طرف ته وجه الله دی الله طرف ته ان الله بشک الله تعالی واسع فراخر وستون کدا فراخه ولدا علیم او خبر ده هر شینا اوس دا خبره کوي سبازو خلکو بیلو سنعوذ بالله دی الله زوایشتو کله بیلو چې عیسی علیه السلام دی الله زوای ده کله بیلو چې عزیر علیه السلام دی الله زوای ده وقالت اليهود عزير ابن الله يهوديون بيقولوا عزير عليه السلام دي الله زوايده وقالت النصارى المسيح ابن الله نصارى بيقولوا عيسى عليه السلام دي الله زوايده مختلف خبري كولي وقالوا دويلو اتخذ الله ني ولد الله پاک ولدا زواي بچاي او تي الله سبحانه پوکتا الله پوکو دی بچینا بل له بلکې الله دی پاره دی ما هغه څه په سماوات څه پسمنونو کې دی ول ارض او پزمکه کې دی کل طول له الله دی پاره قانتون تابعداري کوي ولدي ټول دی الله تابعداري کوي اوس الله رب العزت د زمکه د اسمنونو خبره کوي الله کوم شي ته اراده وکړي چې دا ز پیدا وک دی الله اراده وجود ده الله کوم شي ته اراده وکړي فورا پیدا کیږي بديع بے مثال پیدا کون کدا السماوات د اسمنونو والارض او د زمکو الله تعالی هغه ذات ته چې د زمکه او د اسمنونو هر شي مالک تا او هر شی هغه فرمان برداری کوي او اسمان او زمکه الله نه علاوه بل څوک د جوړونې ولا نشته نه څوک جوړوي شي او دا کور کا څوک وغوړي څو کون سره موجود شي ا دې صرف دی الله ذات تا او الله پاک بچای ته ضرورت نشته الله کون سره هر شی کوي شي واذا قضى کله چې رداو کې الله پاک امرا یوشتا فانما بس یقینا یقول وی الله له دوتا کن شا فیکون بشی
الله کوم شي ته وایي چې موجود شه بس هغه موجود شي. اوس يهوديانو به دا خبره کوله چې الله مو سره خبرې ویلې نه کوي یا الله متواضحه معجزه ویلې نه وروړي، دا خبرې به کولې. وقال الذين يلو اغو کسانو لا يعلمون سنپویدلو لولا يكلمنا الله ویلی خبرې نه کوي مو سره الله پاک او تأتینا یا ویلی نه وروړي مونږ ته آیتون یوه معجزه کذلک همدرنګې قال ویلیو الذين هغو کسانو من قبلهم څه مخکې د دوی نه مثل قولهم په شانتې قول د دوی اوس کومې خبرې کوي دا نمونه د هغو نه مخکې کافرانو یهودو هم کړي وي، هغو دا خبرې کولې تشابهت یو شانتې قلوبهم زړونه د دوی دي. مخکې کافرو څنګه سخت زړونه وو دا غلطې خبرې به یې کولې، دغو کافرانو هم دا حال ده دا غلطې خبرې کوي. قد یقینا بینا الآیات بیان کړي دي مونږ آیتونه لقوم د اقوم د پاره یوقنون څه یقین ساتي. اوس الله رب العزت نبی علیه الصلاة والسلام ته خبره کوي چې پیغمبره ته مې د خلکو د پاره یو زیر استولی، خلکو ته به جنت ول زیری ورکوي، خلکو ته به خوشخبری ورکوي. خو خوشخبری سره سره به خلک ډراوي یا خلکو ته به وعدونه بینوي. ګوره المنځ کوه دا هغه انعامونه دي، المنځ کوه دا خوشخبری ده، دا وعدې دي. او زکات ته کویر نه کو، المنځ د کوه نه کو، بیا دا د عذابونه دي. او کوم خلک جهنم ته لوټ شي که نه هغه بارک کې به تونه څه پښتنه نه کېږي. انا بېشکه مونږه ارسلناکه استولی مونږه ته ای پیغمبره بالحق په حق سره بشیرا زیری ورکوونکې و نذیرا او یرونکه ولا تسألو تپوس په نشي کېدله عن اصحاب الجحیم دی خاوندی جهنمیانو په بارک کې صاحب جهنمیان څه کوم دي یا هغو بارک کې به تونه پښتنه نشي کېدله. بله دا خبرې کوي چې پیغمبره دا یهود او نصارا به تونه هېڅکله راضي نه شي که ته سره ډېرې ښېګړې کوي خو ګوره دا تو ښېګړې مني نه، دا احسان فراموش خلک دي دا به تونه هېڅکله راضي نه شي. دا یهود او نصارا په خپل میشن روان دي، دا ته پرېږده د الله دین دا په حق دین ده دا ونیسه. عزتمندو نن سبا وخت کې څومره یهود او نصارا دي که موږ تاسې ډېره ښېګړه کوو آیا موږ تاسې ښېګړه مني نه، آیا موږ تاسې دوستان نه شي کړی، همیشه دپاره یې موږ دیخنه دي څه الله یلي دي چې تاسې دیخنه دي. نن نه 1500 کاله مخکې دا ګوره قرآن نازل شوی ده، مخکې الله یلي چې تاسې دیخنه دي به دا همیشه دپاره قیامت ورځې پورې دیخنه وي. دوستان به نه ګڼو نه به داسې کرویه د دوستانو غوندې ورسره کوو. ولن ترضا هرگز به خوشحال نکې عنک پیغمبره ته الیهود یهودیان ولن نصارا او نه نصارا تونه به دا خوشحال نشي د یهودیان او دا نصارا حتی تر دې پورې تتبع زه تابعداري وکړې ملتهم دین د دوی. یهود او نصارا به دنه اله خوشحال شي چې کله ته د هغو دین اختیار کړې د هغو دین تابعداري وکړې بیا به تونه دا راضي شي دا به دنه خوشحال شي، ورنه هرګز تونه نشي خوشحالېدی. قل ای پیغمبره ته ورته وایه ان بېشکه هدی الله دین دی الله هو الهدا دا پورا دین ده، دین دی الله هو الهدا دا پورا دین ده. ولئن اتبعت که تا تابعداري وکړه اهواءهم د خواهشاتو د دوی بعد الذي ورسته د دینه جاءک څه راغلو تو ته من العلم د علم نه یقین د تراغلو علم د تراغلو کتاب د تراغلو که هغه باوجود حق نه ته باطل ته وړې مالک نشتوی تو دی پارا من الله عذاب دی الله نه من ولی نه څه دوست ولا نصير او نه څه مددگار. نن موتا قرآن حدیث دایلی دي چې یهود او نصارا د مسلمان دوست نشي کېدای، خو هغه باوجود موتا قرآن علم راکړی ده، قرآن یې چې یهود او نصارا یې تو ملګري نشي جوړېدای، خو هغه باوجود زه جوړاو، هغه باوجود هغه دین اختیاراو، هغه باوجود هغه خواهشاتو مطابق زندگی تیراو. بیا الله یې چې مو عذاب نه تو نه چوک په دنیا کې بچ کوای شي او نه د چوک آخرت کې بچ کوای شي. الذين هغه کسان آتیناهم چې ورکړه د مونږه الکتاب کتاب یتلونه تلاوت کوي د قرآن، کتاب نه مراد قرآن ده، یتلونه ده هو ضمیر قرآن ته راجع ده، یتلونه تلاوت کوي د قرآن حق
حق تلاوته په حق تلاوت دی قرآن لکه څنګه دی قرآن تلاوت حق تا اندانه من دی قرآن تلاوت کوي اولئک دا کوم خلق چې قرآن تلاوت کوي اولئک دا هغه خلق تی یؤمنون ایمان راوړه د به په دی قرآن باندې ومن او هغه چوک یکفر چې کفر کوي انکار کوي به په دی قرآن سره فاولئک بس دا خلق هم الخاسرون دا په تاوان کې دي دا په خسارې او په نقصان کې دي دنیا یې بربادیږي آخرت یې بربادیږي الله دې متوسع آخرت برباد نه کړي لفظي ترجمه وقالت اليهود يلو يهوديون ليست النصارى تندي نصارى على شيء قيود باندي وقالت النصارى يلو نصارى ليست اليهود تندي يهوديون على شيء قيود باندي وهم حال دادا يتلون تلولي الكتاب كتاب كذلك امدرنگي قال الذين يلوه كسانو لا يعلمون تنپويدل مثل قولهم پشاندي وينادي دوي فالله بس بشك بس الله يحكم في سلاب وكي بينهم دي يهودون سوراو پمانس کی يوم القيامة پوری زد قیامت کی فيما دي دوي كانوا وي فيه پدی کی يختلفون اختلاف ومن اظلمو چوکتا غاٹ ظالم ممن دها چانا منعات من کوي مساجد الله دی الله کورنا اندا خبره یذکرات یاد کړل شي فيها پدی مسجد کې اسمه نما دی الله تعالی وسع او کوشش کوي فی خرابها په مسجد دړنګولو کې اولئک دا خالق ما کان ندی جیز ادو لهم ادو د پارا ان يدخلوها تنش داخل دوی الا مگر خائفین یریدون کی لهم فی الدنیا ادو د پارا په دنیا کې خزي رسوی دا ولهم فی الاخرت ادو د پارا په آخرت کې عذاب عظیم لوی عذاب دا ولله المشرق خاص الله د پارا طرف مشرق تا والمغرب طرف مغرب دا فاينما بس كم طرفتا تولوا تتوسي مفړوي فثم بس اخترفتا وجه الله دي الله طرفتا ان الله بشك الله تعالى واسع فرخير وستن كذا فرخ ولد عليم پويدا پهر يوشي باندې وقالوا ويدوي اتخذ الله سن ولد الله پاک ولدن ولد سبحانه پاک الله رب العزت ولدنا بل له بلکی الله دی پارا ما هغه سدي چې السماوات چې پس منونو کې دی والارض او پزمکو کې دی کل طول له دی الله دی پارا قانتون تبدری کونی ولدی بديع السماوات بمثال پیدا کون کده السماوات دی اسمنونو والارض و دزمکو واذا قضى كل سيردا وك الله پاک امرن یوکار یقی فانما یقینا یقول یا الله پاک له دویتا كن شا فيكون بشي وقال يلو الذين هغو كسانو لا يعلمون سنپويگي لولا يكلمنا الله ویلی خبرنا كي منكسر الله پاک او تأتينا يا ویلی نروڑی منگ باندي آية ايوا معجزة كذلك امدرنگي قال الذين ویلیو او كسانو من قبلهم سمخكي دي دوينو مثل قولهم پشان دي وينا دي دوي تشابهت یو شانتی قلوبهم زرنا دی دوی قد یقینا بینا الآیات منگ بیان کړی دی آیاتنا لقوم دی اقوم دی پارا یوقنون سیقین کئی ان بشک منگ ارسلناک لگلی موت اے پیغمبرا بالحق پحق سرا بشیرا زیر ورکونکا ونذیرا ویرونکا ولا تسألو تپوس پنشی کدل عن اصحاب الجحیم خواندون دی جهنم یونو برکی ولن ترضى هرگز بخشل لشي عنك يا پیغمبرتونا چوک اليهود دا يهوديان ولا النصارى او نصارى حتى على بخشل شي حتى تردي پوری تتبع تبدري وك ملتهم دي دين دي دوي قل اي پیغمبرا تورتويا ان هدى الله سبشك دين دي الله پاک هو الهدى دا پورا دين دا دي دين نبمو اخبل دخبل نسو ولا ان اتبعت كتا تبدري وكي پیغمبر اهواهم خواهشات دوی بعد الذي ورست اخنا جاءك ترغلو توتا من العلم دي علمنا ما لك
نشته تا دی پارا من الله دی عذاب دی الله نا من ولی ملګرا ولا نصير او مددگار الذين هغه کسان آتیناهم الكتاب چې ورکړه دا مونږه کتاب یتلونه د تلاوت کوي د قرآن حق تلاوته په حق تلاوت د قرآن اولئک هم دا خلق یؤمنون ایمان راوړي به په دې قرآن باندې ومن هغه څوک یکفر چې کفر وکړي به په دې قرآن باندې یعنی دې قرآن سره کفر وکړي فاولئک هم دا خلق هم الخاسرون دا پتاون کې دي په خسارې او نقصان کې دي